السلام علیکم مرګرو. دې نه مخکې کلاس کې مونږ تاسو سره موو کاپي او سټریچ خبره کړې وه. دې کلاس کې مونږ د روټیټ میرر او سکیل خبره کوو چې دا کمانډ به مونږ څنګه استعمالو. لومبی دې کې مونږ ته راځي روټیشن ته وایي یو څیز په یو خاص سرکل کې تاوخلو ته وایي. مثال کې طور پر ما سره دلته دا ریکټینګل دی، صحیح ده، او دا داسې په داسې مونږ ته جوړلی. دا خو یو ریکټینګل دی، خو مونږ سبا نور ابجیکټ وي را یې روټیټ کول ضروري وي، ځکه چې هغه ابجیکټ بار بار مونږ جوړولی نه شو، نو مونږ بیا روټیټ کوو. نو اوس مثال کې طور پر زه دا روټیټ کوم، نو زه راځم دې ته او په دې مې کلیک کو، صحیح ده، او ما خبره ده انټر پکې. اوس دا ته روټیټ کا، په دې سنټر مې کلیک کو، راځي نه ته دې نم روټیټ کولی شي. ګوره خیال دی. نو که ته را افیکټ بند کې، نو ګوره ته اوس په دا د کې که افیکټ ته کولاو کو، نو دا به صرف په څلور انګلو کې کېږي، صحیح ده. او که افیکټ ته واپس بند کو، نو ته ګوره دا اوس د خپلې مرضۍ سموتلی په هر ځای کې کېږي، صحیح ده. د دې شارټ کټ چې کوم دی آر او، چې کله آر او تاسو انټر کړو نو هغه شان ابجیکټ به سلیکټ کې، انټر به کې، صحیح ده. اوس تا دلته لاندې خبره کوي بیس پوینټ چې تیره کم دی نه روټیټ کې، زه یم چې پر خپل ځای د روټیټ شي، نو را یې لپاره به ته سنټر ته راځي، صحیح ده. نو دا د دې را سنټر دی، په دې کلیک کا، نو دا اوس ګوره پر خپل ځای روټیټ کېږي. نو ته ولې دلته انګل ورکړه، لاندې د موس سره خواته لیکلي چې انګل له ورکړه، نو زه ورته یم چېرې دا 45 انګل کې، یا زه به ورته دا وایم چې 90 انګل کې دا روټیټ کا، صحیح ده. چې زه 90 ولیکم، وختي را داسې اوس دا 90 انګل کې روټیټ شو، صحیح ده. آر او انټر، زه راځم دې کې د دې پرې بیس باندې کلیک کوم، دیم یاره دا د دې ګوټ نه دی دا روټیټ شي، دا د پوینټ بیس پوینټ دا شي د دې نه روټیټ شي، نو څوک ور دا راغه دی نه روټیټ کېږي نه. بل دې کې مونږ سره لاندې خبره ده، دې کې که تاسو وګورئ کاپي، که دلته راشم سی انټر کم، صحیح ده، نو ما سره به د دې کاپي والی په روټیشن کې، صحیح ده. او بیا ولې ته انګل ورکې، نو انګل هم ولې زه ورته یم 0، او ما خپل دی کې دا کاپي وشوله، ګوره ته صحیح ده. بیا ورته ګوره زه راځم کاپي باندې علم سی سوري آر او انټر، او چې په دې مې څنګه کلیک کو، لاندې آپشن راغله کاپي، ما کاپي باندې کلیک کو، کاپي سی مې انټر کړه، او ما ته انګل ورکړ، نو انګل ولې زه 45 انګل ورکوم، نو 45 انګل کې ما ته یو کاپي والی د دې ابجیکټ نه په خپل ځای دی ما ته کاپي واسطه، صحیح ده. خدای کې بل مونږ سره راځي روټیټ کې ریفرنس، نو دا څنګه کار کوي ریفرنس. زه به دلته والم یو ریکټینګل علم ارس علم، زه به هغه روټیټ کم، دا ریفرنس په تور باندې دا زه استعمالوم، نو دا زه روټیټ کوم 45 انګل کې، صحیح دی. او دا زه راوړم دلته دې سره لږ ټچ کوم چې لږ جو، صحیح ده. دې نه بعد زه راځم روټیشن ته، آر او انټر، صحیح ده. چې څنګه په دې باندې کلیک وکړم، دا مې بیس پوینټ کو، نو ما ته وایي چې ته دغه وکړه دې ځای ته لیکلي ریفرنس، نو زه ریفرنس، صحیح ده. اوس وایي چې ته انګل ورکړه، بس زه له انګل نه ورکوم، زه راځم دې ته د دې پورې راځم کلیک کوم، او دا داسې راولم دې ته وایي بر هغه ځای کې مې کلیک وکړو، نو به دې ریفرنس په تور باندې دا دې سره الاین شو، صحیح ده. نو دا په دې کې ریفرنس، او بل مونږ سره راځي دې کې دننه روټیټ نه بعد مونږ سره راځي میرر، دا یو ډېر زبردست کمانډ دی. دا روټیټ شو، میرر شو، کاپي شو، دا ډېر زیات استعمالیږي. زه یو ابجیکټ جوړوم، صحیح ده. مثال کې طور پر زه ځم د ډور جوړوم، صحیح ده، دروازه چې کومه ده زه هغه جوړوم. میرر مونږ څنګه استعمالو، میرر ویلی شي شیشې ته، ته چې کله شیشې ته ودرېږي او ته وګورې کې ته اپوزیټ سایډ باندې ښکاري، نو داسې هم دلته هم د میرر هم دغه کار دی چې دا یو ابجیکټ چې کوم دی اپوزیټ سایډ ته هم کاپي کوي، بالکل په سیم دغه باندې. ګوره زه د میرر د دې شارټ کټ ته ایم آی، او تاسو د دې نم کولی شئ ډایرکټ، لکه زه راځم ما دا سلیکټ کو، انټر مې کو، نو ما ته وایي چې ته اوس څه کې دي، زه یم یاره دا دلته د دې نه یو کاپي واله خو الټه سایډ ته واله، ګوره خیر ما چې څنګه کلیک وکړو که نه، که زه بره ځم نو داسې راځي، او که زه داسې ځم نو د دې نه ښکته راځي، لاندې راځي، صحیح ده. خو که زه بره ځم نو داسې راځي، دا بالکل زه انټر وام نو دا بالکل د دې اپوزیټ سایډ ته راځي. اوس دې کې څه خبرې دي، ایم آی انټر، ما دلته دا کلیک کو،
صحیح ده او انټر مې کو نو ما ته دلته وایي چې اریز سورس آبجیکټ چې دا آبجیکټ دی دا سورس آبجیکټ دا ته ډیلیټ کې کنه نو زه ورته نو او که ویم چې یس دې ډیلیټ کوم نو بس د به یس وم دا به ډیلیټ شي صحیح ده ایم آی بس ایم آی کې نور څه نشته ډېر آسان دی که په دې طرف یې کوئ صحیح ده عموم او دواړه سلیکټ کا ایم آی خو که تا دا دلته وکړو نو د بالکل د دې سنټر کې به دا به بالکل سنټر پوینټ کې د دې نه به چې څونه فاصله دلته را دونه فاصله به دې طرف ته هم دا کاپي ویلي صحیح ده او که تاسو ویې وایئ چې نه ما ته هم دې کې یو کاپي پکار ده دې په دې مخامخ دې اړخ ته نو بالکل راشئ په دې سایډونو باندې کلیک وکړئ دا به تاسو ته یو مکمل سرکل درکړي صحیح ده دا ډېر زیات استعمالېږي مخکې موږ دا تاسو ته بیا ویل چې دا کم ځای کې استعمالېږي او څنګه بیا استعمالوئ صحیح ده ښه دی کې بل کمانډ موږ سره راځي ته ویلی کېږي سکیل نو سکیل څنګه کار کوي زه خو دا اول ډیلیټ کوم دا آبجیکټ چې کوم دی صحیح ده زه راځم یو ریکټینګل یا سکویر ډرا کوم بالکل په ویلیو باندې تاسو ته چې اندازه وشي زه راځم دې کې زه ویلیو ورکوم 10,10 صحیح ده دا ما یو ऑब्जेक्ट क्रिएट को 10,10 या 10/10 دا یو ऑब्जेक्ट ما क्रिएट को 10/10 اوس دا د سکیل کوم سکیل ته زه رالم کلیک مې کو اصل کې سکیل ملټیپلیکیشن کوي مطلب دا 10/10 دی چې دا زه سکیل کوم او دلته مې ما ته وایي چې بیس پوینټ باندې کلیک کړه چې په دې مې کلیک کړو نو دا اوس ما له آبجیکټ دا کوي سایز غټوي یو خو دا داسې عموم کېږي دا شان ماوس په ذریعه باندې کم غټولی شئ او که تاسو په یو خاص ویلیو کوئ صحیح ده که تاسو دلته 10 ولیکلو 10 نو څه چل به کېږي ګوره ورته ما 10 ولیکو اوریجنل د دا آبجیکټ دی ګوره ورته نو 10 ما ولیکلو او 10 آبجیکټ د دې سایز و نو 10/10 سره دی 100 راځي د دې به دا سایډ چې کوم دی دا به اوس 100 وي وختي 10/10 اوس به څومره وي ګوره ورته صحیح ده 100 دی خو دا ویلیو صحیح ده 100 او داسې هم 100 صحیح ده نو دا ملټیپلیکیشن کوي که تاسو چېرته سکیل کوئ او سکیل کې صحیح ده تاسو اوس دلته ریفرنس ورکو او ریفرنس سره رالی دا یو طرف هم کلیک کو بل طرف هم کلیک کو دې کې لږ کنټرول شي د دې اوسه پورې د دې سایډ 100 و که زه ولیکم چې یاره دا واپس لږ کم شي نو ما وله 5 ورکو نو دا وګوره دا 100 نه 5 ته رالو صحیح ده نو ریفرنس په ترو مې دا لږ کم کړو زه لږ ډي آی انټر او د دې دا سایز ګورو یعنې 5/5 صحیح ده نو دا د سکیل کارو امید ده تاسو ته به کلاس خوښ شي انشاءالله بل کلاس کې به حاضر شو هغې پورې اجازت راکړئ الله حافظ